لیلا یوه کوچنۍ نجلۍ وه چې په یوه ارامه کلي کې اوسېده. سلام علیکم اکا، څه حال دې دی؟ شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟ اما څنګه یې؟ خدای دې اوږد عمر درکړي لور جانې، ښه یم. لیلا په کلي کې په یوه بل نوم مشهوره وه. ټولو به ورته سورخولۍ نجلۍ ویله، دا ځکه چې هغې به هر وخت یوه ښکلې سور رنګه خولۍ په سر کړې وه. څه حال مو دی غواګانو؟ د ټولو لیلا ډېره خوښېدله، خو دا چې د دې سرې خولۍ کیسه څه وه، راځئ چې وایورو. زما ګرانې انا، ستړې مه شې. په خیر راغلې مورې. یو ښکلې خولۍ مې په خپلو لاسو درته وګنډله. او دا خو ډېره ښایسته ده. دې به سر کوې چې څنګه ښکاري. له تا سره دا ډېره ښکلې ښکاري، ډېره ښکلې. مبارک دې وي لور جانې. خیر یوسې مورې. خیر یوسې انا، زه چې غټه شم تا ته به یوه ښکلې خولۍ جوړه کړم. زه غواړم چې تا هر وخت همداسې خوشحاله ووینم. له دې نه وروسته به هر وخت لیلا سره خولۍ په سر کوله، خو له ورځو نه یوه ورځ داسې راورسېده. څه؟ انا مې مریضه ده؟ هو لورې. ډېره مریضه ده؟ نه لورې، مه ورخطا کېږه، که خدای کول ژر به ښه شي. ته کولی شې پوښتنې ته یې ورشې. زه به ورشم. دا دی لورې، یو څه حلوا او شیدې در سره واخله او انا ته دې ورشه، هغه به ستا په لیدو ډېره خوشحاله سي. همدا اوس لاړه شم؟ هو، کله چې د انا د حلوا او تازه شیدې وخوري نو که خدای کول ډېر ژر به ښه شي. ښه سمه ده مورې، په منډه به دا شیان واروړم. ډېر احتیاط به کوې لورې. سمه ده مورې. صبر وکړه لیلا، ډېره په احتیاط سره به په لاره ځې. خدای مکړه دا شیان درنه ونه لویږي، ټول به په خاورو ککړ پکړ شي، بیا به د انا ته څه شی وروړې؟ سمه ده مورې. کله چې د انا کور ته ورسېدې په لوړ غږ سلام ورته ووایه او لاسونه یې مچو که. بلکل به همداسې کوم مورې، همداسې کوم. په مخه دې ښه لورې. د خدای په امان مورې. په مخه دې ښه ګرانې لورې. راشه لیلا، ماشومانو ته مې حلوا پخ کړې، راشه دا وخوره. خاله جانې، خدای دې ښه در سره وکړي، بښنه غواړم، زه ځم د انا کور ته مې. لیلا راځه له موږ سره مایان ونیسه. نه، زه مې د انۍ کره ځم. د لیلا د انا کور د یوه لوی ځنګله په منځ کې و. دا سړی او ښکارچي و چې دې ځنګله ته په ښکار پسې راغلی و. وبخه اکا، ومې نه پېژندې، ته څوک یې؟ خدای وساتلې، زه خو د ښکار لپاره دلته راغلی یم. راته ووایه د څه لپاره ته نه دې ځنګله ته راغلی او چېرته ځې؟ د خپلې مریضې انا کور ته مې تلم. وبخه چې رانه وډاره شوې، خدای دې ستا انا ښه کړي، خو دلته به ډېر احتیاط کوې. سترګې دې باید خلاصې وي د دې لپاره چې دلته یو بد لیوه ګرځي. څه بد لیوه؟
هو دا لیوار وخت وږی وي په دې لټه کې وي چې ماشومان داسې وخوري مه ډارېږه خو احتیاط کوه ډېره مننه کاکا د خدای په امان زه نو درنه لاړم ستا په ملګرتیا دې سلامتیا وي د خدای په امان وبښه چې رانه وډاره شوې ښه شو ښکارچي خو له دې ځایه لاړ اوس نو ډېر ښه ښکار په لاس راغی نو ټولو ښه ده چې دا نجلۍ د ما لپاره ډېره خوندوره ډوډۍ ده چې ویې خورم اوس به ورشم او همدلته به یې وخورم ښه دا نجلۍ د خپلې مریضې انا پوښتنې ته روانه ده اول به یې انۍ وخورم او وروسته به دا نجلۍ وخورم یوه نقشه به ورته جوړه کړم کله چې دا نجلۍ د انا کور ته لاړه بیا به یې انا داسې ورته ووایي زه دلته یم لورې مهرباني وکړه همدا اوس به لاړ شم دا بدجنسه لیوه په تیزۍ سره روان شو تر څو د لیلا د انا کور ته ځان ورسوي خو نه پوهېده چې د لیلا د انا کور د ځنګله په کوم ځای کې دی سرخولی نجلۍ ای بدجنسه لیوه لرې شه وړې نجلۍ مه ډارېږه زه غواړم له تا سره څو خبرې وکړم زه بد لیوه نه یم زه لیوه یم خو ډېر مهربانه لیوه یم مهربانه لیوه وي وي ناز خو دې له لوږې همداسې چیغې وهي ته بد لیوې نجلۍ دا غږ د مرغانو و ولې داسې کوې وګوره پاس تېرېږي زه خو هېڅ مرغۍ نه وینم ته خو وډاره شوې اوس دې سترګې سم کار هم نه کوي ستا په خبرو کې ما سره لوی شک پیدا شه عقل دې سر ته راوله سم فکر وکړه که زه بد لیوه وای نو داسې مې نه پرېښودې حتما مې همدلته خوړلې سمه ده خو لیکن د لیوانو څه ګناه ده ولې ټول داسې ورته وایي که دلته که لیوه پیدا سي څوک یې په خبرو باور نه کوي څوک باور نه پرې کوي راځه راځه ته رښتیا وایې زه یې منم ته ډېر ښه لیوې خیر اوسې وړې نجلۍ اوس ما ته ووایه چې چېرته ځې زه مې د ناروغې انا لیدو ته ورځم بیچاره ښه د ناروغې انۍ کور دې چېرته دی د څنګله په کوز سر کې د بلوط 3 غټې ونې دي د هغو لاندې کور دی دا څه شی دي چې در سره وړې یو څه حلوا او شیدې دي مور مې راکړې چې انا ته مې وروړم ټول شیان پکې دي هو ټول شیان آیا دلته بل څه هم شته هو شاوخوا دې وګوره ډېر څه به ووینې آها څومره ښکلي ګلان نجلۍ ولې څو شېبې دلته نه پاتې کېږي د ښایسته ګلانو او شاپرکانو سره به لوبې وکړې د دې ګلانو نه یو څه در سره واخله انۍ ته دې وروړه هغه به هم ډېره درته خوشحاله سي کله چې د انا دا ګلان بوی کړي ژر به ورسره ښه شي ته رښتیا وایې زه یې منم په ځنګله کې ونه درېږې سیخه دې د انا کور ته لاړه شه خو دا ګلان مې د انا ډېر خوښېږي څه ښه ګلان دي خیر یوسې ډېرې ښې خبرې دې راته وکړې ته په رښتیا هم ډېر ښه لیوې څه ښایسته ګلان دي دغه واښه ګلان به راوش کوم دغسې ډېر ژر یې زما په خبرو باور وکړه اوس به یې د انۍ کره ورشم د بلوط 3 ونې د بلوط 3 ونې د بلوط 3 ونې دغه دې پیدا مې کړه
دروازه خلاصه که انا لمسی دې یم لیلا تازه شیدې او حلوا مې راوړي دروازه په زوره ټېله که راننه وځه ودرېږئ ښایسته مرغانو ما سره لوبې وکړئ په رښتیا هم چې دا ځنګل ډېر ښکلی دی اوس به له دې ښکلو ګلانو تاسو ته ښایسته ښایسته غاړکۍ جوړې کړم داسې یو تاج به هم جوړ کړم دا ښکلی ځنګل دی ودرېږئ ښایسته مرغانو ما سره لوبې وکړئ په رښتیا هم چې دا ځنګل ډېر ښکلی دی خو لیلا ته یې چې مور ویلي و هغه خبره یې ونه منله تاسو ته به بل وخت له دې ښکلو ګلانو نور شیان جوړ کړم خو د انۍ په کور کې یې بله خبره وه ښه موړ شوم دا ډېر وخت داسې نه وم موړ شوی لږ وروسته به یې لمسی یم وخورم زه باید یو بل کار هم وکړم داسې هو دا بیخي مناسب دی لیلا راننوځه لورې پیدا مې کړه پیدا مې کړه لا 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 په رښتیا هم چې دا ډېر ښکلی ځنګل دی څه ښایسته سویان زه بښنه غواړم ملګرو د خدای په امان په رښتیا هم چې دا ځنګل ډېر ښکلی دی زه بښنه غواړم ملګرو د خدای په امان لیلا غږ به مې لږ نور هم تغییر کړم یو ځل بیا مهرباني وکړه لیلا لیلا مهرباني وکړه لیلا انا دروازه خلاصه که راورسېده زه لیلا یمه ستا پوښتنې ته راغلی یم راننوځه لیلا دروازه خلاصه ده ټېله یې که خلاصېږي وی بیچاره د ډېرې ناروغۍ له لاسه یې غږ تغییر شوی دا دې در ننوتم ستړې مه شې انا څنګه یې دا د ښکلي ګلان مې له ځنګلم درته راوړي دا وګوره انا دا ډېر ښایسته ګلان دي ډېره مننه لیلا وی انا دا غوږونه دې ولې دومره غټ شوي غوږونه هو اوس کولی شم په ښه ډول سره ستا غږ واورم آها داسې وینم دا سترګې دې ولې داسې غټې شوي هو لږ غټې شوي خو اوس هر شی ډېر ښه لیدلی شم خو لاسونه دې ډېر غټ شوي دا څه در باندې شوي انا دا ځکه چې په قوت سره دې په دې ونیسم وی دا خوله دې څومره غټه شوې غاښونه دې داسې تیرې تیرې دي لکه لیوه دا د دې لپاره چې یو ځل دې وخورم
انا یو لمسی دواړه مې وخوړل. واه واه، دواړو ښه مزه وکړه، ښه یې موړ کړم. دا لومړی ځل دی چې په داسې فرش او تخت باندې څملم. ټوله ورځ په دې بد شکله لیو پسې وګرځېدم، خو پیدا مې نه کړ. دا د لیلا د انا کور دی، وربشم وبه یې ګورم چې د انا کور ته یې را رسېدلي که نه. دروازه خو یې خلاصه ده. د لیلا انا لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړه. خیر می پیدا کړې بد شکله لیوو. ټول ځایونه مې در پسې ولټول او خیر مې دلته پیدا کړې. ښکارچي غوښتل چې لیوه په دې خوله وولي، خو وډار شه چې د لیوه په نس کې به لیلا او د هغې انۍ وي، ځکه د لیوه نس ډک و. نس خو یې ډک دی. زه باید لالا او د هغه انا د لیوه له نس نه راوباسم. همداسې کوم، داسې. ښکارچي غټه قچي را واخیسته او د لیوه نس یې پې څیرې کاوه. خیر یوسف ښکارچي، وایم خدای دې ښه در سره وکړي. الحمدلله، شکر چې رڼا مې ولیدله. زما ګرانې انا، ستړې مه شې. الحمدلله، شکر چې جوړ یې. زړوره ښکارچي، له تا نه ډېره مننه. ته خدای پاک زموږ د خلاصولو لپاره رالیږلی وې. اوس باید له دې بد شکله لیوه سره زه ګورم. داسې یې کله پرېږدم. له دې بد شکله لیوه سره به څه وکې؟ داسې یې کله پرېږدم. لیلا، ته وړې تیږې راوړه. لیلا د باندې لاړه او ښې ډېرې وړې وړې تیږې را ټولې کړې او په لمن کې راوړې. بیا یې ټولې د بد شکله لیوه په نس کې ور واچولې. په منډه له دې ځایه وځه. هله، که نه ولم دي. هله، حرکت وکړه. هله. وای 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 نس مې، وای دا څومره دروند سوی. وای وای وای، دا لکه چې تیږې دي. وای وګوره څنګه منډې وکړي.
انا شکر چې خدای بیرته ښه کړې. کله چې مې ته ولیدلې شیدې او حلوا مې وخوړه او خدای ښه کړم. له هغې وروسته لیلا واده وکړه چې وروسته تر دې به د مور پلار مشرانو ورونو او خویندو خبرو ته غوږ دي. هغوی چې څه ورته وایي هماغسې به کوي تر څو له داسې جنجالونو سره بیا مخ نسي. قصه لاړله پورته، زه راغلمه کور ته. د خدای په امان.